په دعا کې چې کوم دی د دعا اصول څه شته. اول شرط دا دی په دعا کې به د توجه زیات وي. موږ تاسو دعا وکړو په ګوتو ټکان کو یا مولوي صاحب دعا وکړي او ژبه د تکبر پر انداز باندې موږ د لاسونه نیولي بس دا رقم یې نیولي. دا زموږ دعا ده. لاس داسې کو او یوې خوا بلې خوا ته وګوره نو دا رقم دعا لا قبلې. ته چې د خپل رب څخه غواړې نو خو هغه رب ته متوجه سه خوله زهیره ورته ونیسه ورته وژاړه زارۍ ورته وکړه. الله پاک جل جلاله غفور رحیم ذات دی. در مور او یا وارث ذات مهربانه دی. یو مور ته چې خوله زهیره ونیسي وشکه ورته توی کې د هغه مور په وس چې پرې هغه درسره کوي. لیکن هغه رب چې هغه در مور او یا وارث ذات مهربانه دی کنه هغه رب به بیا ستا دعا نه قبلوي. خو اول شرط دا دی توجه به دی په دعا کې. په دعا کې به توجه کوي کنه. توجه مطلب دا دی چې کله ته دعا کوې الله سبحانه وتعالی ته به متوجه لکه برای راست چې الله ستا خبرې اوري یا الله سبحانه وتعالی بلا تشبیه ته ویني د هغه څخه غوښتنه کوي. څنګه غوښتنه کوي؟ ته چې د دنیا یو باچا ته ورغلې د هغه څخه د یو شي مطالبه کوي څونه په احترام ورته ولاړې څونه په توجه ورته ولاړې ته هغه باچا ته مخامخ ولاړې شاوخوا ګورې مطالبه کوي امکان نه لري. ته رب الارباب ته د باچاهانو باچا ذات ته مخامخ یې کنه او ته دومره غافل یې یوې خوا بلې خوا ته ګورې. ګوره حدیث کې راځي ان الله تعالی لا یستجیب دعاء الغافل. د غافل دعا الله پاک جل جلاله نه قبلوي. بل روایت کې لا یستجیب دعاء من قلب الغافل چې په غافل زړه باندې زړه بل خوا ته خیالات کې دلته غوښتنې کوي دا دعا الله نه قبلوي. د دعا د قبلېدو دپاره څو شرطونه دي. ما درته وویل چې دعا الله پاک جل جلاله وایي په الله سبحانه وتعالی ته در دعا معزز شی نسته. الله وایي چې څونه زما څخه غواړئ زه در کوم ادعوني استجب لکم زه در کوم. خو شرط د دعا د قبلېدو دا دی که سړی غواړي چې الله زما دعا قبول کړي زه د الله جل جلاله څخه د خپل مشکلاتو د حل په باره کې خواست کوم الله پاک جل جلاله را قبول کړي. اول شرط دا دی په اخلاص بیا کوي خالص به د الله دپاره کوي ریا میا به نه وي که نه. لاسونه دې نیولې دعا غواړه هلته شاوخوا ګوره چې یاره فلانکی مې وویلي چې دا څه نمزرګ دی. قطعا نه. د الله سره به په عبادت کې د الله سره به په دعا کې بنده نه شریکوي که نه دا شرک دی. ان یسیر الریا شرک معمولی ریا چې کوم دی دا شرک دی که نه. دویم شی یقین به دې دا وي چې الله زما اواز اوري ما ویني او زما دعا قبلوي الله. دا به یقین وي. اول وارې په شک کې په تردد کې نه چې ګوره الله یې لا واوري که نه اوري زما غریب اواز العیاذ بالله. دا ډېره غلطه خبره ده. کله که د سړي عقیدې څه دا وایي عقیدې ته تاوان رسېږي ایمان ته تاوان رسېږي. الله به زما د غریب اواز واوري که به یې لا نه واوري. الله سبحانه وتعالی غفور او رحیم مهربان ذات دی که نه د هر چا اواز اوري. نو دویم شی دا دی په خپل رب باندې یقین جوړ وي چې زما رب یې ما ته راکوي زما رب یې زما دعا قبلوي خامخا. دریم داره ما مخکې هم درته وویل توجه به دي په دعا کې لاسونه به دې د دعا طریقه دا ده لاس دا خپل بغلونه چې کوم دي دا خپل لاسونه د بغلو څخه لرې کړه داسې او دا لاس ګوتې داسې راکات او الله سبحانه وتعالی ته جل جلاله ته داسې په توجه باندې خاص کوه. دا لاسو په مابینځ کې فاصله یا هر رقم چې دا په توجه باندې دعا الله پاک جل جلاله نه ردی. او څلورم شی چې کوم دی په دعا کې زاری کول که ژړا درسي خو ډېره افضله ده که ژړا نه درځي ځان د ژړا په رقم جوړول خوله زهیره نیول. او بل پنځم شی چې کله ته دعا شروع کوي د الله حمد و ثنا ووایه که دې په عربي زاد الحمد لله رب العالمین حمدا موافیا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. یا که دې په عربي نه ایزه ای الله ته دومره قادر ذات دی ته د هر قسم ثنا د هر قسم صفاتو لایق ذات دی. ای الله ستا ټول صفات ذاتیه او ای الله ستا ټول صفات چې کوم دي دا برحق دی. ای الله اسمانونه تا پیدا کړي د الله پاک کبریایي بیان کړه د الله پاک جل جلاله کبریایي بیان کړه د هغه معبد دعا وغواړه او په آخر کې بیا د الله پاک جل جلاله کبریایي او درود ووایه دا دعا به الله قبلوي. نو دعا څه باید موږ تاسو بې برخې نسو خپل مشکلات خپلې غوښتنې خپلې مطالبې خپل ارزوګانې خپل د زندګۍ چې کوم تنګۍ وي دا د رب جل جلاله ته په دعا او په زارۍ باندې پیش کړو الله یې رجل